د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست له هټیوالو غوښتي چې پر خپلو هټیو سپین بیرغ ولګوي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دغه ولایت کې له هټیوالو غوښتي چې د کب پر لسمه پر خپلو هټیو د اوسني حکومت سپین بیرغونه وځړوي. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست نن دوشنبه د کب پر نهمه رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې د دغه ولایت مرکز مهترلام او د ولسوالیو له هټیوالو غوښتي چې د کب پر لسمه پر خپلو دوکانونو سپین بیرغ را ځوړند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د امریکا او اوسني حکومت چارواکو ترمنځ د سولې تړون په دوحه کې د 2020 کال د فبرورۍ پر 9مه چې د کب له لسمې سره سمون خوري لاسلیک شوی دی. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست داسې مهال له هټیوالو پر خپلو هټیو د اوسني حکومت د بیرغ لګولو غوښتنه کوي چې وړمه ورځ د خوست والي هم له خلکو وغوښتل چې د 3 ورځو په موده کې له خپلو هټیو، کورونو او موټرونو د افغانستان 3 رنګه بیرغ لرې کړي. د نوموړي دا څرګندونې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا و زموږ د دې مهال چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.